جو بایډن به تر ټاکلې نیټې وړاندې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستلو پریکړه اعلان کړي. د امریکا ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن به د روان کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وړاندې له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستلو پریکړه اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي چې واشنګټن کې خبریالانو سره خبرې کولې وویل، زه د ولسمشر بایډن د پریکړې تر اعلان مخکې مناسبه نه ګڼم چې څه ووایم، خو د مۍ تر لومړۍ نیټې د مخه به ولسمشر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو یا پاتې کولو اعلان کوي. ښاغلي ساکي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، د مۍ تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د ټولو ځواکونو ایستل ګران کار دی. دا ضرب الاجل پخوانی حکومت ټاکلی دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې د خپلو خبرو پر دوام ویلي، که په افغانستان کې امریکایي ځواکونه پاتې کیږي نو د یو توافق له مخې به وي چې په دې اړه له څو اونیو راهیسې په دوحه کې له طالبانو سره خبرې روانې دي. که څه هم طالبانو تر اوسه د سپینې ماڼۍ د ویاندې وروستیو څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې تر دې بیا ټینګار کړی چې باید د دوحې توافق له مخې ټول بهرني عسکر د روان کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه ووځي او که ونه وتل پر وړاندې به یې له سره جګړه پیل کړي.